د بدخشان د امنیت پر امیر چاودنه شوې. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره درسره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د بدخشان د امنیت پر امیر چاودنه شوې. د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار کې نن د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امیر په چاودنه شوې. ځایي سرچینې وایي چې دغه چاودنه د فیض آباد ښار پر برهان رباني پر پل شوې چې مولوي یفتي پکې ټپي شوی او 2 ساتونکي یې وژل شوي دي. ویل شوي چې د مولوي یفتلي هم شدید ټپي دی، خو د طالبانو سرچینې په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د کابل په شهزاده سرای کې چې د افغانستان د پیسو د راکړې ورکړې تر ټولو ستر مرکز دی چاودنه شوې. طالبان د شهزاده سرای چاودنې د پیسو لټولو لپاره د غلو په لاس په بمي چاودنه بلل شوې ده. د شهزاده سرای په چاودنه کې طالبانو د 10 تنو ټپي کېدو تایید کړي دي، خو نړیوالو خبرونې رسنیو په دې چاودنه کې 15 تنه ټپي کېدو خبر ورکړی ده. خو د کابل د شهزاده سرای مرستیال وایي چې په دغه سرای کې د نن سهار په چاودنه کې لږ تر لږه 20 کسان ټپیان شوي دي چې د 5 روغتیایي وضعیت نازک دی. د دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په پنجشیر کې د نښتې او د خلکو بې ځایه کېدل. د بلې خوا د پنجشیر د ریښه ولسوالۍ څخه د طالبانو پنجشیر مقاومت ډلې د نښتو له امله یو شمېر کورنۍ بې ځایه کېدو خبر ورکړل کېږي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.